قرآن زمون کتاب دی ډک د خیر او برکت دی د هر انسان د پاره سراسر ټول هدایت دی قرآن زمون کتاب دی قرآن زمون کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا راغلم د دولت خیل لرکلی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جمعات ته، چې دی جمعات لپاره څو ورځې مخکې یو با احساسه ورور د لندن نه د اوبو د ذخیرې او همداسې د قرآن شریفونو کومک کړی. یو بل دوست د جلال آباد د ښار نه د نورو دوستانو په مرسته چې نن تاسو وینئ د دې جومات لپاره د کاربیټ یعنې 14-15,000 روپۍ باندې موږ ته ویل دغه کاربیټ د جومات لپاره اخیستی دی. ورځو دا کاربیټ په خپل لاس په هغه جومات کې خورو او چا چې دا کومک کړی خوشحاله او کامیابه وي. قرآن زمون کتاب دی ډک د خیر او برکت دی د هر انسان د پاره سراسر ټول هدایت دی قرآن زمون کتاب دی قرآن زمون کتاب دی ډک د خیر او برکت دی د هر انسان د پاره سراسر ټول هدایت دی قرآن زمون کتاب دی په ټولو کتابونو کې اعلی د دې مقام دی نافذ یې چې احکام شي سکون امن یې نظام دی قرآن قانون نافذ کړه قرآن قانون نافذ کړه رب ستا ډېر لوی قدرت دی قرآن زمون کتاب دی قرآن زمون کتاب دی ډک د خیر او برکت دی د هر انسان د پاره سراسر ټول هدایت دی قرآن زمون کتاب دی هر چا چې عمل کړي په قرآن وي به کامیاب مضبوط یې چې نیولی وي په لاس کې دا کتاب آخرت به هم ښایسته وي آخرت به هم ښایسته وي په دنیا یې هم عزت دی قرآن زمون کتاب دی قرآن زمون کتاب دی ډک د خیر او برکت دی د هر انسان د پاره سراسر ټول هدایت دی قرآن زمون کتاب دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو لیدونکو، تاسو ګورئ چې زموږ په جلال آباد ښار کې یو شتمن هیوادواله ورسره ملګرو په مشترک ډول باندې چې دی زموږ د ابوبکر رضی الله عنه د مسجد دپاره چې دی فرش واخیسته او هغه مشکل چې په یخنۍ کې دلته ماخوستن کې به چې دی د قرآن کریم درس کېده هغه انشاءالله چې دی حل شو. اوس زموږ ځینې نور مشکلات دي چې جومات کې دلته قرآن شریفونه هم د بعضې ملګرو لخوا چې دی اخیستل شوي دي لیکن د هغې دپاره چې دی هغه تختې او ریلونه چې دی نشته د هغې ضرورت دی. همدارنګې په جومات کې د اودسونو د زی مشکل دی د هغې دپاره سیمټ د دې چې دی ضرورت دی. نو دا ضرورتونه پوره شو. دغه سړي ته دعا کوو چې دغه سړي او د ملګرو موږ دپاره چې دی په جومات کې فرش خور که الله رب العالمین دې ته په قبر کې چې دی د جنت نه څخه کالینه چې دی دا خوره کړي او الله رب العالمین دې ته چې دی نیکې بدلې ورکړي. په نورو شتمنو هیوادوالو باندې هم غږ کوو چې موږ سره دغه همکارۍ او مرستې چې دی وکړي تر څو زموږ دین چې دی په مرستو باندې او په همکاریو باندې چې دی خپله شتمنو هیوادوالو چې دی تر دې ځای را رسولی دی. نورو نه هم همکاري غواړو چې موږ سره د سیمټو په برخه کې د قرآن کریم د ریلونو په برخه کې چې دی همکاري وکړي. مننه، تشکر. الله دنیا او آخرت ښایسته کړي خو هغه تنګ ځای کې په کار راولي. یا الله چې هر چا دې سره په لیارې په راوړو کې په کوشش کې په اخیستو کې هر چا دې دپاره قدم پورته کړی خوله یې خوځولي تاوان یې کړی خلاتې په خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي. دوستانو د مولوي صاحب او ورسره د کلي د مشر خبرې مو اورېدې. هغه ورونو ته دعاګانې وکړې چا چې په دې جومات کې د دې نه مخکې هغه د اوبو د ذخیرې او د قرآن شریفونو مرسته کړې وه. ورپسې کوم ورور ورسره نورو دوستانو چې هم دې د جومات لپاره د کاربیټ ضرورت و
دغه یو کرایه وړه موږ ته راولېږه. اوس هم الحمدلله په جومات کې خور که د مازدیګر جمع پې وشوه، کلیواله هم دعاګانې وکړې او ورسره مولوي صاحب موږ به وو چې الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور یې وګرځوي. امین به پرې وو. دوستانو بل ضرورت یا کوم شي ته چې ضرورت دی هغه مولوي صاحب یادونه وکړه چې هغه د سیمټو د اودسونو او د استنجاګانو ځای په دې جومات کې نشته دی. نو تاسو نه یې غوښتنه وکړه د شتمنو هېوادوالو نه چې موږ دپاره د سیمټو ضرورت دی چې تر څو د اودسونو ځای جوړ شي. نو دوستانو دا به داسې نه وي چې یو سړی دی او مکمل سامان واخلي، لکه څنګه چې د دې جومات دپاره لږ لږ سامان یو ورور واخیست، همداسې بل ورور باندې غږ کوو چې دې جومات دپاره سیمټو او د قرآن شریفونو د ریلونو ضرورت دی. نو دغه که یو څوک کومک وکړي انشاءالله چې الله جل جلاله به اجرونه ورکوي او کوم ورونو چې کومک کړی الله دې خوشحاله او کامیابه لري. خدانا یم پیژندلی زکلام د پاک الله یم خدانا یم پیژندلی ستا د لارې رهنما یم خدانا یم پیژندلی زکلام د پاک